د نبی علیہ السلام د مکه د خلق سره د عظیم الشان او قیمتي فیصله شوی و. هغه فیصلو کې چې کوم شرطونه هغه فیصله کې چې کوم شرطونه لګول شوی نو هغه کې یو شرط دا چې د مسلمانانو نه کوم کس او تختی او کافر شي مرتد شي نو کافر به نه واپس کوي، او که د کافرو نه یو کس مسلمان شو او مسلمانانو لراغ رو تختید نو مسلمانان به واپس ورکوي. ما ویلو درته چې په ظاهر کې خدا شرطونه داسیو چې د مسلمانانو زړه ناغشته او هغوی د خپله بېعزتي ګڼله، خو د انسان عقل د الله ذوالجلال د فیصلو او د الله د علم په مقابله کې هیڅ څیز نه دی. الله په قرآن حکیم کې دې ته فتح مبین ویلی دی او عظیم فتح عظیم او لویا کامیابی و رب العالمین ویلی دا. او نن به تاسو ته بیان وکم چې دا په کومه طریقه د مسلمان لویا کامیابی او فتح وګرځېدله. نبی علیہ السلام مبارک چې کله مدینه شریفه ته واپس شو نو یو صحابی دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه د کافرو نه ځان خلاص کو مدینه منورې ته وتښتېد. چې لاړ نبی علیہ السلام ته نو کافر ورپسې 2 کسانو لیږل، وی تاسو لاړ شئ او زمونږ د معاهده او د شرط مطابق مسلمانانو ته ووایه چې دوی مونږ ته واپس کړي، مونږ لی راکړي. نبی علیہ السلام له هغه 2 کافر رالل توره په لاس، وی صاحب تا سره مونږ شرط لګولی دی که زمونږ نه یو سړی درو تښتي نو مونږ له به راکې. اوس د ابو بصیر تاله را تښتېدلی دی، مهرباني وکړي مونږ ته حواله که مونږ خپلو مشرانو را لیږلي یو. نبی علیہ السلام مبارک وی بالکل ما شرط ایښی دی، ما وعده کړې ده ادې تاسو ته واپس کوم. هغه ته وی ته خفه کېږه ما او تا زه واپس ورکوم دی کافرو ته چې تا بوځي. هغه فریاد شروع کو د الله رسوله زه خو د دې نه رو تښتېدم، ځان مې ترې خلاص که، ما له تکلیفونه را کړي دي، ما ته نقصانونه رسولی دي، اوس چې ته بیا ما دوی له ورکې دی پاسه ما سره به څه کوي؟ دی خو ما له لوی تکلیف را کړي، ما له لوی سزا به را کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ابو بصیر خفه کېږه ما وعده کړې ده، ما فیصله کړې ده، ما معاهده کړې ده، زه د هغې خلاف ورزي نه کوم. او دا حقیقت دی، مسلمان چې کومه خبره چا سره فیصله کی، معاهده وکړي یا وعده وکړي، دی به د هغې پوره هغه اهتمام کوي او دا به نه ماتوي. دا خو لا د دواړو د طرفو نه یو مضبوطه معاهده وه. اسم چې څوک وعده وکړي، قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې وعده خلاف ورزي به نه کوي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. تاسو معاهده وکړه، داغه معاهدې خلاف ورزي به نه کوي، که دې وکړه الله به د قیامت پر ورځ درنه تپوس کوي. نو نبی علیہ السلام خو صحابه ته وایي، امت ته وایي چې د وعدې خلاف به نه کوي، په خپله به څنګه د وعدې خلاف ورزي وکړي؟ لا دین لمن لا عهد له. حدیث پاک کې راځي چې کوم انسان د وعدې خلاف ورزي کوي دا د اسلام په دین کې او په دایره کې پوره داخل نه دی، د دین کې او د اسلام کې کمزوري ده. او دا خو لا نبی علیہ السلام دی او د نبوت نه پس خبره ده. د نبوت نه ډېر مخکې یو صحابي فرمایي، وی ما سره یو ځل نبی علیہ السلام وعده کړې وه، څه خبره اتره وه، په لاره روانو، وی ما ورته وی چې ته ودرېږه زه راځم. په لاره کې مې ورته وویل، وی زه لاړم او نبی علیہ السلام ته مې وی چې ته ودرېږه، لا پیغمبر هم نه دی، زړې خبرې دي. وی ما نه خدای ډېر مې شو. 3 ورځې پس په هغه لاره هسې روان وم، نبي علیہ السلام ولاړو. او ما خو تا سره وعده کړې وه چې ته ودرېږه زه راځم، ما نه خو خبره هېره شوې ده. وی ګوره غصه هم راته نو که صرف دومره راته وی چې الله بنده دومره تکلیف څوک چاله ورکوي، 3 ورځو نه زه ستا په انتظار ولاړم چې ته به کله راځې. وبکې څوک داسې؟ نو کوم شخصیت چې د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې د وعدې دونه خیال ساتي، او کوم پیغمبر چې خلکو ته وایي چې د وعدې او د معاهدې خلاف ورزي به نه کوي، خپله به څنګه وکړي؟ دا خو مضبوطه خبره ده. دا نن خو لوی فساد د دې نه جوړ دی، په یو بل بېدباري د دې نه جوړه ده چې یو سړی بل سره وعده وکړي هغه پوره نه کړي، یا 2 کس یو بل سره معاهده وکړي چې بس دا زموږ ستا منځ کې په قرآن فیصله، دا په کتاب فیصله، او بیا د یو بل د هغه وعدې خلاف ورزي کوي. دې ته نه ګوري چې یاره دې لږې ګټې ته ګوري، دې لږ معمولي غوندې دولت ته ګوري، دې ته نه ګوري چې لوی الله او لوی پیغمبر مې خفه کړ، نن خو راله معمولي غوندې ګټه دې کې میلاو شوه، خو سبا خو مې واګې د الله په اختیار کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما معاهده کړې ده تا به واپس کوم، او ته صبر وکړه، انشاءالله الله به تعالی اولار رو بس. واپس یې ورکړه. چې ورې که دوی ځان سره روان کړه. د مدینې منورې نه لږ بار یو ځای د ذوالحلیفه ورته وایي، میقات دی،
چې څوک د مدینې نه مکې ته راځي د هغه ځای نه د عمرې یا د حج احرام تړي. هغه ځای له چې ورسېدل دمې کوله کجورې ورسره به هغې خوړې. دا کبرجن سړی هر دی خپل کبر کوي. نو دواړو سره تورې وې نو دا یو ډېره ناشنا توره ده را سره. ډېر خلک مې پې وجلې دی. هغه خپله بدماشي ښکاره کوله. ابو بصیر رضی الله عنه ورته وایي ته وښایه دا خو واقعي ناشنا توره ده. زه یې د تیکې نه راوویسته داسې لاس کې ویې ته لږه راکړه. بس هم پوه نه شو ولې ورکړه. خو چې ور یې کړه اوچته یې کړه او په دا سر یې وله راوبروله په هغه ځای یې مردار کړه. ای ملکه کافر. بل چې وکتل چې خو دا خو هلکه ملګری دی هله مړ کړو زما نمبر دی. بس هغه هم دوه خپلې دوه پردی راغلی دی ورپسې دی هغه ته مخکې دی منډې منډې مدینې منورې ته راورسېد. خو دا کافر په منډه کې تکړه و. نو چې دې سینګ راغی نبي علیه السلام مبارک چې ورته وکتل ملګرو ته وې دا سړی څه د یارې په مخه راغښتی دی څه چل شوی دی. چې څنګه کېناست وی الله رسوله هغه دی زما یو ملګری خو یې راله مړ کړ ما هم وجني. وایي کېنه تا نه وجني ولې دې مړ کړ؟ وایي بس مړ مې کړ کافر. زه یې بوتلم ما ته ځان را خلاص کړ په بله طریقه مې ځان نه شو خلاصولی. کوم کافر چې بچ پاتې شو هغه ورته وایي نبي علیه السلام ته چې د الله رسوله دا خو چې زه مکې مکرمې ته لاړ شم نو بیا به تا پسې هغوی خلک را لېږي او دی به در نه بوځي ځکه چې شرط او واده شوې ده. نو ته مهرباني وکړه دی ما سره کچې دی اوس بوځه دا نه مټه ونیسه. وایي نه نه یوازې د دې چاته اوس بوتلی شم. نه نه مونږ به دې توره واجو که نه. نه 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 ته ما سره ملګري کا او دې مونږ سره بوځه چې موږ مکې ته ورسو. نبي علیه السلام مبارک ابو بصیر ته ابو بصیره ته به ځې مکې ته به ځې ځکه چې ما وعده کړې ده. اوس هغه وایي چې ما خو ته اوس مړی وکړه مخکې خو صرف مسلماني وه اوس خو مې ته مړی وکړه. اوس خو که زه دې لږ په ګوتو وللم چې سلو به راسره کوي. وی د الله رسوله ما ابو بصیره وعده مې کړې ده. ګوره هغه مجیبه سړی و. وی تا خپله وعده پوره کړه ور دې کړم دا خو زما کمال و چې ما ځان را خلاص کړ. نبي علیه السلام مبارک وی چې نه داسې نه ده ما وعده کړې ته چې هر څومره ځله را تښتې او دوی دې غواړي زه به دې ورکوم. چې دې نه صبرېده نبي علیه السلام مبارک د خولې نه یو ټکې ووته ویل امه مسعر حرب. وی دا سړی خو جنګر دی. اوس به کافره ملانو کې چې زمونږ صلح ختمه مونږ به م وایو بیا جګړه جوړېږي. هل له احد څوک شته چې دې پی کي؟ بس دیم پوه شو چې نبي علیه السلام مې ورکوي. او صحابه هم پوه شو چې نبي علیه السلام خو اوس ورته چل نه شي کولی چې د الله بنده بل خوا تښته. نو ځان ته یو صحابي را نږدې کوي ته دې خوا شه وایي د الله بنده مونږ له څه را تښته چې د بل خوا تښته که نه مونږ له چې را تښتې نبي علیه السلام خو وعده کړې ده خو د وعدې پابندي به کوي هر څه چې کېږي بل خوا تښته. بس پوه شو لړ د دریاب غاړه کې د ساحل په غاړه یو ځای هلته وتښتېد. تاسو دې نه اندازه ولګوئ دې ته د ایمان مضبوطوالی وایي کلک ایمان دې ته چې دا مونږ وایو چې الله مونږ له کلک مضبوط ایمان نصیب کا. مضبوط او کلک ایمان دې ته وایي چې د غنو او د شګو د شیشو د سوکراکاږي نوم د ایمان به در نه نوځي. د ده ځای نه مسلمان سره شته او نه کافر سره. په مخ د ځمکه پې ځمکه تنګه کافر سره هم ځای نشته د هغوی خو دشمن دی که په ګوتو ورغې خو اوس به ورسره څه چل کوي. او مسلمان سره هم ځای نشته. مسلمان وعده کړې ده معاهده یې کړې ده. نو که د دې زمانې مسلمان وي نو څه به وي مړه دا مسلماني مېړو په کار نه ده زه چې زو هغه کفر ته ښه دی هلکه داسې وي که نه حاجي صاحب په معمولي خبره په دوو ټیپر هم ګورې مونږ دا وایي سپلی که څوک چانه پټې کړي مړه دا څه مسلماني ده هلکه نو خدای خو درنه نه دي پټې کړې خو ستا ورور پټې کړې نو زمونږ څه اسلام دی او زمونږ څه ایمان دی. د 5 روپو د 10 روپو د بلف دپاره مونږ ځان ته قرآن شریفونه ډېرې کړو نو خپې پې کېدو نو بلف را کوزو دا زمونږ ایمان دی. دې ته مسلماني وایي. 10 روپۍ بلف 10 روپۍ څه شی دی او د 10 روپو خو هله دی چې تا په دوکان کې نه وې واغېسته چې ته دا کوز کې څه پته لګي چې دا په داس کې دی ونسودي او چې بیا په چا خرڅی نو په 2 روپۍ هم در نه څوک ډالي زوړ بلف. نو د 2 روپو دپاره ته د الله کتاب یا الله زما کوم کتاب چې د انسان دا وجود وسره غوني غوني شي او رپېږي وسره هغه قرآن چې د الله خبرې لوح محفوظ نه فرشتو په څومره لوی ډول باندې او په څومره لوی جلوس دا قرآن مونږ له راوړی دی. د قرآن یو لوی شان دی. حضرت جبریل علیه السلام چې به دا قرآن راوړو نبي علیه السلام مبارک ته تپوس وکړه چې دا قرآن راوړی څنګه یې راخلې وایي د الله رسوله چې کله زه دا قرآن راوړم او الله اراده وکړي به د اسمان کې زلزلې راشي. ګوره د قرآن شان ته ټول اسمانونه وجړقېږي. فصعق من فی السماوات چې اسمان کې څومره فرشتي دي ټولې په سجده پرېوځي بېهوشه شي سجدې حالت کې پرېوځي. نو ما ته الله هغه قرآن را په زړه کې راواچوي نو بیا 80,000 فرشتې احکام القرآن کې جساس لیکلي 80,000 فرشتې
د جبرئیل علیہ السلام سره مرګري وي او هرې فرشتې سره 10,000 نورې مرګري وي. د دومره فرشتو په جلوس کې دا قرآن راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ورپېښ کوي. څومره لوی شان چا دا چا کلام دی، څوک یې راوړي، چا له راځي، کوم زړه له راځي؟ د دواړو جهانو د سردار مبارک زړه ده. په کومه ژبه تلاوت کېږي؟ د حضور پاک مبارک په ژبه. هغه قرآن مونږ راوالو نو مونږ ته پوړی جوړه کړو، مونږ ته ډېرې جوړ کړو، د جومات نه پکې کوس کړو، د جومات نه راړو بلف کوس کړو. مړه دې ته مسلمانې وي. دا هم راپاسي مولا داسې، دا مولیان داسې دي، دا مولیان پلان کې دي، مولیان پلان کې دي. ته مولا پسې خبرې کې، جومات نه درې پټې، جومات نه پمپ پټې، ستا د لاسه ما جومات ته جرنده لګولې ده. ولې دا چې د هندوانو ملک دی که د مسلمانانو ملک دی؟ جومات ته ولې جرنده لګي؟ تاسو جوماتونه جرندې والي که نه والي؟ مسخوتر هر جومات ته جرنده لګي. ولې جرنده لګي جومات؟ دې ځای نه ونیسه خیبر نه کراچۍ پورې هر جومات ته جرنده لګېدلي د شپې، یا طالب به پکې دی رہی یا جرنده به لګېدلي. ولې د خدای کور ته جرنده وامه؟ اخر د الله کور دی، الله نه به م یو سړی اغلا کوي، دونه ډاډه سړی. او څوک دا د مسلمانانو ملک دی او که دا د سیکانو ملک دی؟ دا د مسلمانانو ملک دی که دا د هندوانو ملک دی؟ دا د مسلمانانو ملک دی که دا د یهودیانو د عیسایانو ملک دی؟ دا د مسلمانانو ملک دی که دا د چینیانو ملک دی؟ خو د مسلمان ملک. ورشه بار ملک کې وګوره، زه مثال در کوم، امریکا کې وګوره، په روس کې وګوره، په چین کې وګوره، په سعودي کې وګوره، یو جومات ته جرنده بونه وي. اسې که دې لپاره څوک جرنده ورته لګوي چې د جومات بې ځایه استعمال نه کړي، پکې بې ځایه استعمال نه شي، ایر کنډیشن بې ځایه استعمال نه شي، خو په دې نیت به څوک جرنده ورته نه وي چې دې نه څوک غلا ونه کړي. جومات نه غلا، هندو راځي څه، سیک راځي څه، همدا مسلمانې کوي. ولې سپلی موږ مخکې کېږدو؟ دا سپلی ولې مخکې کېږدو؟ هر یو ملګری سپلی مخکې ږدي، هلته سنبال کړي. ولې ږدو؟ دا سپلی به رانه څوک پټې کړي؟ څوک پټوي سپلی؟ وایه که مسلمان که کافر؟ کافر خو نه راځي. کوم ځای ته نن مسلمان ورسېد؟ یو سړی وایي یا لطیفه ده یا حقیقت مسلمان شو چې جومات ته مانځه تا ملګري سپلی راواله. وایي ولې؟ وایي دا مخکې ږدو که نه؟ مخکې دا خو عبادت خانه ده، پکې مونځ به کوو څه. وایي نه دا څوک رانه پټې نه کړي. وایي ښه کم جومات کې کم مسلمان چې سپلی پټوي هغه دین ته ما راولې. سلام علیکم. دا مې نه دی پکار. یو وخت به داسې و چې مسلمان ته به کافر قتل نو مسلمانېده به. یو وخت داسې راغی چې زمونږ ایمان ته خلک ګوري تښتې دی دا زمونږ او دا خلک به راپاسي. مولا داسې دی، مولا کې دا نقصان دی. دا خدای بنده نو د شپې لوګان ته پټی دا بخور اوبه د شپې یو کس دلته بخور کوي، دوه ورته وروستو شاته په ناقه ولاړو چې رانه څوک اوبه وانړی. نو ما ته ولې پته نه لګي؟ زه زمیندار نه یم پاتې شوی څه هر څه نه، خو زه خبرېږم. د شپې به لوګان ساتې، د شپې به ګاڼې ساتې، ګني به ساتې، ګوړه به ساتې، شوتل ته به شپه کې. دا مولا دې راوړي؟ کم چې چا څوک په موټو کې په شوتل کې مولا ګیر کړی چې ګېډې یې په سر و، د اوبو غلا مولا کوي؟ سوچ سره خبرې کوي ورونو، سوچ سره، فکر سره. مولا، عالم، مدرسه، جومات دا ستا د دین حفاظت. مولا، عالم، مدرسه، جومات ستا د قرآن حفاظت. مولا، عالم، مدرسه، جومات ستا د الله د کتاب حفاظت کې. نو لږ احتیاط سره خبره. په ډېر لوی احسان دی تا باندې د جومات احسان، د الله د کتاب احسان، په تا د مدرسې احسان، په تا د قرآن احسان. د دې ټولو شکر باندې غلطۍ خو هر چا کې وي، کمی هر چا کې وي، نقصان هر چا کې وي. د زما ورونو خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه هغه ابو بصیر مسلمان دی، نه مسلمان سره دی او نه کافر سره. سلام علیکم. اسلام نه پرېږدم، دین نه پرېږدم، د دریاب غاړه کې دی. تېره جمعه مې درته د ابو جندل رضی الله عنه قصه کړې وه چې په صلح کې را تښتېدلی و، هغه چې مقوم تامر له وتښتېد، بل مسلمانېږي هغه ملته تښتي، بل مسلمانېږي هغه ملته تښتي. او یا کسان هلته جمع شو او یو نه زیات شو، 300 ته ورسېد. دلته د مکې کافر ابو سفیان میټینګ وکړو چې هلکه ابو بصیر خو زمونږ نه سړی وجلی دی، اوس یې سړی مړ کړه، دې سره به څه کوو؟ چا وی نبي علیه السلام یو ډله ولېږې د دې دیت ته سلو خان چې زمونږ سړی ستا سړي وجلی دی او مونږ له سلو خان. ابو سفیان ورته وی دا څه کوې؟ ځکه دا د هغه سهیل د قوم سړی و چې هغه د کافرو په صلح کې مشر و. وی دا څه کوې؟ نبي علیه السلام خو تاسو له دې درکړه ابو بصیر نو هغه په لاره کې سړی وجلی دی، هغه سره خو دې نو چې سړی یې دله وجلی دی، په هغه ستاسو دیت نه کړي. او دا قوم نه هم نشي غوښتی ځکه چې قوم یې زمونږ ملګری دی. نو که ابو بصیر په ګوتو راغی ګورو به ورسره صاحب او یو د او یو نه 300 ته هغه تعداد ورسېد. د دریاب په غاړه دی څه به یې خوړل؟ نه اونه شته چې د هغې لاندې د موقع څه وړې وړې خاردار ازغیدار بوټي دي، په هغې ګزاره کوي. نه بستره شته چې په هغې سملي، نه خیمه او تنبو شته چې د هغې لاندې دیره شي، نه پټې شته،
کاروندش ته چې ځان له څه پټې وکړي نو تاریخ لیکي چې د اونو پاڼې به را شوکلي او یې خوړې په هغې به خپل کبل او دربونه به را ریبل په هغې به خپله ګزاره او اوبه کم ځای وې الله د دریاب ترخې اوبه د مالګې ډک چې جده تلې وم دریاب ته ورغلم لږې اوبه مې راواخېستې په دا خوله کې مې واچولې په خدای یقین وکړم چې دا چې غونډه مالګه بس ویلې شوي هغه دې خولې ته واچو چې ته باران به وشو خواران به هغې ته پرت باران نه پناهي نه وه د شپې د یخنۍ نه پناهي نه وه د ورځې د نور نه پناهي نه وه چې ته معمولي د یو معمولي بوټي لاندې به خپله ګزاره کوله او د باران هغه اوبه به یې ځان ته جمع کړې یو ځای کې په هغې به خپل د اوبو انتظام کوو نه ډوډۍ شته نه اور ته چې ځان له څه پخه کړي هېڅ نشته او 300 مسلمانان وایه که نه ایمان دې ته وایي زمونږ د خلکو ایمان دی کله وایم چې خدای پاکه داسې ټماټر د دوکاندار نه نشي اخیستی ته به یو له ګوتې وړې هغه داسې لاسي چې خدای خبر چې ګوتې ټول مغه سخوله ورځي خدای کمپیوټر دی او که څه به لاس زه یو پکې ګورم چې پاک را واچوم هغه د نر بچي چې ورته لاس کړي چې ټول څښا راوالي چې دی په کومه راغونډ کړل داسې زر زر ورته ګوري خبر شه ته باټینګن چې کور ته راوړې ټول د چینجو ډکي دا مسلماني ده بینګلی ورشه ټول کېجې دله درکوي او د غوښې خبره مه کوه غوښه خو بس په قلار کښېنه چې ونه خورې غوښه هغه سره خو سا خوا دې خوا کې هغه چړی سوکم ته داسې داسې کوي مخامخ داسې کوي او چې خوا دې خوا شي زماړه وایي ټیپر خوري ته غوښه خوړی چې خبره لا بېل ملامته کړي د غوښې خو دغه خدای پاکه د نبي علیه السلام برکت دی چې د ځمکه الله بچ ساتي یعنې زمونږ د عمل او یا وایي که داسې نه کوم ډوډۍ به د کم ځای نه وخورم نو ته ورشه سعودي کې وګوره مونږ خو نور ملکونه نه دي خو دغه هم کتلی دی میوه چې درکوي پاکه به درکوي صفا میوه چې داغ پې وي هلته غوښې کې به دا نه وی چې یو سترګه دې تلې ته نیولې او بله سترګه یې د هغه چړۍ ته نیولي دا پکې نشته اخوا ته وګوره تپوس برنو کې د هډوکې وړې که پسته وړې رګونه به هم ترې وباسي هغه وازګې او هغه پټې به هم ترې وباسي ولې هغې له خدای رزق نه ورکوي ستا نه وله زیات ورکوي سبزي وګوره داسې پاکه سبزي په خدای یقین وکړه پشم پرې پاسه پروت هغې له خدای رزق نه ورکوي الله چې په حلاله کې کم برکت یې ښیي زما قسم په خدای که په ارامه کې دا برکت شته نه پوهېږي خلک دی وایي که دا ارامه مې وکړه د څښا باټینګن او د چینجو ډک ټماټر مې خرڅ نه کړل نو ماله به خدای رزق را نه کړي یا د خدای بنده رزق دی که نه دی اسمان نه دی الله سره دی حلاله ګټه 15 روپۍ هغې کې به برکت ډېري او چې ارامه 15 ګټې په هغې کې برکت د زما وروڼو مسلماني دې ته وایي الله دې مونږ کې داسې مسلماني پیدا کلکه مسلماني مضبوطه مسلماني پردي مال ته زړه ټینګول مسلمان سره دوکه نه کول مسلمان سره غداري نه کول داسې ایمان دی الله مونږ لره هغې دغه ایمانو ده اونو پاڼې کبلې دربونه نور ته باران ته پراته دي او چې یو دغه ځای نه مسلماني ګېلته اول ته بله لاره چل زده کړه چې د کافرو کومه قافله د شام نه راځي په حملې کوي په یوه حمله کوي په بله حمله کوي په بله حمله کوي کافر وایي داسې پیغام واورېده نبي علیه السلام ته سوال خپل مېرمنې میټینګ وکړو وایي دا شرط ختمول پکار دی چې دا زمونږ نه که وتښتېد هلې مونږ له نه راکوي او که له دوی نه کم راوتښتېد مونږ بیا نه ورکوو ځکه چې اوس دغه خلک دي مونږ نه وتښتېدل او نبي علیه السلام یې ځان ته نه پرېږدي نو زمونږ په قافلو حملې کوي مونږ له مصیبت دی بس هغه شرط یې ختم کړو نبي علیه السلام له استازي ولېږل او لیکل یې وله ورکړل چې د الله رسول دا شرط مونږ ختمو که زمونږ نه څوک راوتښتېدل تاله مونږ له یې مه راکوه خو مهرباني وکړه دغه ډله مدینې شریفې ته بوځه زمونږ قافلې ته ور کې ولاړې دي اوس وګوره الله پکې خیر راوسته که نه که هلته دا شرط نه منه جوړه نه کېدله لږ تکلیف مسلمان ته میلاو شو خو الله تعالی د لوی فتح او د کامیابۍ ذریعه وګرځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته یې لیدل کافر خپل هغه شرط ختم کړه مونږ د الله دا د ګټې لومبی ورځ ده خط یې ولیکه حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ته چې ته لاړ شه استازي ته یې ابو بصیر مشر و هغه له به زما دا خط ورکړي او چې زما خط ورورسي فورا ورته وایه چې زر را روان چې سره د خپلو 300 ملګرو د مدینې منورې بار به پلانکي ځای که زه ستاسو استقبال کړم څونه لوی عزت چې نبي علیه السلام استقبال کوي ډېره ښه استازي خط را واخېست د نبي علیه السلام مبارک او پاس باندې سور شو منډې 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 ځان یې اتفاق ته ګوره حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ناجوړه ورېد بیمار پروت پس بیمار پروت دی بستره نشته ګدی او په خاورو د پاسه پروت دی خوا بیمار پروت دی ناجوړه پروت دی د نبي علیه السلام مبارک خط یې هغې له ورسېد هغه صحابو له 300 خوشحاله شو شکر دی الحمدلله زمونږ غلطي او ګناه الله معاف کړه اوس به ځو نبي علیه السلام له د نبي علیه السلام مبارک سره خوا کې به ژوند تېرو خط ورکې ابو بصیر له دې غریب پروت دی بیمار او د مرګ په بیماری پروت دی خوا خط یې راواغېست او ډېر یې وجړل سترګو نه اوښکې وبهېدل افسوس الله ما خو دې له ایمان نور وړی چې زه به د دریاب په غاړه
بے کس او بے سوک امر ما خو دیل راولو چې زه به د نبی علیہ السلام خوا کېم، زه به د هغې خدمت کوم، زه به هغه سره جهادونه کوم، زه به د هغه سره خوا کېم، د هغه لاسپې به خپلوم. د خو دې لپاره مسلمان شوم چې د نبی علیہ السلام خدمت وکړم، هلته به ناست یم. نو افسوس چې د نبی علیہ السلام مبارک مجلس هم زما نصیب نه شو. ولې دا ډېره لویه خبره د هغه ناسته مې هم نصیبه نه شوه، هغه سره جنګ او جهادونو کې شرکت هم زما نصیب نه شو. یاره الله بیا هم زه ستا شکریه ادا کوم چې د نبی علیہ السلام سره ناسته خو مې نصیب نه شوه، خو آخر وخت کې مې د نبی علیہ السلام د خط مبارک سره ملاقات خو کېږي. خط یې راواغېسته، ښکلی یې کړ او په سترګو یې کېښود او بیا په دې خپل زړه د پاسه به دې سینه پورې جخت ونیو، سلګی یووالي د غریب نه سو. حقه ځای کې مرګرو وله قبر وکنیسته او د هغه دریاب په غاړه باندې ښه. دا د لوی منقبت دی او د د لوی عزت دی چې دی هم دلته موږ ښخو. او بیا لویه قافله د 300 کسانو مدینې منورې ته روانه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه بار ورته استقبال کوي چې قافله ورسېده. څه مو شو ابو بصیره مو څه کړ؟ الله رسول هغه هم هلته پرېښود. څه شو؟ خو بس لاړ که نه، هلته دفن شو، روح هلته پرواز وکړه، ستا خط را رسېدو سره وفات شو. مارونو داسې ایمان دی الله مونږ کې صبر به کوي. دې واقع نه مونږ ته دا خبره مخې راځي چې مسلمان په تکلیف کې صبر کوي. دا نه چې ګنده ته تکلیف ورسېد، ته مصیبت ورسېد او د دې مسلمانانو مې توبه ده. په ده به غم راځي، په ده به بیماري راځي، په ده به مقدمه راځي، په ده به د پلار د بچي بل مصیبت راځي. نو که پر هغې مصیبت دی بس دا به نه وایي چې ما له صبر راکړې. مخکې به نه وایي ګورې، مخکې صبر غوښتونه منع شوې ده. ځکه یو سړی وایي الله ما له صبر راکړې، نبي صاحب مې مصیبت غواړې. ځکه صبر خو الله راځي چې په سړي مصیبت راشي. چې مصیبت در باندې راغی نو بیا وایه خو وروره مونږ مصیبت ته ټینګې نه یو. ګورئ مونږ به وایو چې الله تعالی مونږ د مصیبت نه محفوظ وساتئ. مصیبت د خدای نعمت دی، مصیبت د الله رحمت دی، خو مونږ خلک ورته نه شو ټینګېدی. زموږ یو ډېر لوی بزرګ دی حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله، مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه مجلس کې ویناستو ما او د بیماری او د مصیبتونو ذکر یې کو چې بیماری د الله نعمت ته او مصیبت د الله تعالی نعمت ته. په تکلیف باندې الله ګناهونه رجي او په دې بیمارو په مصیبتونو او په دې رنځونو باندې الله تعالی ګناه رجي او دې باندې الله د انسان درجه بلندي. یره وی داسې قشتخ کولې خبرې وکړې چې وي زمونږ پلک داراله چې راکه لګه لګه بیماری را باندې رااله نو خبرې ځکه په دې کې خو ډېر لوی اجر وی دې کې یو ښځه رااله. ښځه که سړی دې وخت کې مې ذهن کې راغی وی چې حاجي صاحب زه بیمار یم، ما ته دعا وکړه چې ما الله پاک جوړ کړي. وی مونږ اوس مولانا اشرف علي صاحب غوندې شخصیت مجدد اور دې امت وی بس زړه کې مې راغله چې یاره اوس خو تا وی چې بیماري د الله نعمت دی. دا بني ادم وی چې ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک جوړ کړي. دې خدا مطلب چې خدای را نعمت ته لرکړي، ځکه بیماري نعمت دی. وی حاجي صاحب چې یو دعا کوم تاسو په امین وایه. یاره بزرګانو له الله تعالی یو ډېر لوی کمال. حاجي صاحب لوی بزرګو، لوی ولی الله د زمانه د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه غوندې شخصیاتو پیرو. وی لاس اوچت کې موږ لاس اوچت کړل وی الله بېشکه دا بیماري ستا نعمت دی، لوی رحمت دی. الله ته پې ګناه رجې، ته پې مرتبه بلندې، خو الله دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دي. نو یا الله دا نعمت دله د روغ صحت په نعمت بدل کړي. څونه ښکلې خبره ده. دا هم نعمت دی او روغ صحت هم نعمت، دا والا په هغې بدل. نو بیماري او مصیبتونو تکلیفونه خو د الله نعمت ته خو ټینګېدل ورته ګران دي، صبر پې ګران دی، استقامت پې ګران دی. نو موږ ته امان غواړو، نبي علیہ السلام ته امان غوښتی دی. موږ د خدای د مصیبتونو بیمارو تکلیفونو نه په امن کې وساتي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل امن غوښتی. نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې دغه صحابو صبر وکړو. الله څونه عزت ورکړو. یو کس چې مسلمان شوی دی او راغلی دی چېرته نبي علیہ السلام ورته استقبال ته نه دی ورته وارد وي، دا ډېر لوی عزت دی. او دا صلح الله د مسلمان دپاره څومره د خیر ذریعه وګرځوله. صلح وشوه، مسلمانان ارسل لري صلح نه پس صلح نه چې سړي سره دشمني خو ستا ورسره واسطه کمه ده. چې دشمني دې ده نو په بد نظر به ورته ګورې. چې صلح وشو نو هغې کوشش کوو چې تورې غیر دا پیغمبر ګورو، دا صحابه ګورو، دا ملګري چې دا د کومې قبیلې خلک دي، دا قرآن به وورو چې دا څنګه دی. نو دا ارسې لیدل کتل دومره مسلماني زیاته شوه د مارونو. زه درته لنډ مثال در کوم. 14 کاله نبي علیہ السلام په مکه مکرمه کې او د صلح حدیبیې پورې 6 کاله نبي علیہ السلام په مدینه منوره کې تېر کړل. 19 کاله شو، 19 کاله. او د حجة الوداع چې نبی اسلام حج کو نو دا په 30 کال د پیغمبرۍ باندې و، یعنی د 1930 په منځ کې تقریبا 3.5 کاله راځي. د دې حدیبیې نه پس پیغمبر علیه السلام مبارک 3.5 کاله پس وفات شوی دی. تاسو اندازه ولګوئ چې په 19 کاله کې 1400 یا 1500 سړي مسلمانېږي. ځکه د مدینې منورې صحابه خو دغه تعداد و. کېدای چې څه 1-2 کال لږ ډېر په اطرافو کې مو
خو اکثریت دغه نو په 19 کاله کې 1400 کسان مسلمانېږي 1500 او چې صلح وشوه نو په باقي 4.5 کاله کې تقریبا 1,40,000 ته د مسلمان تعداد ورسېده. د حجۃ الوداع په موقع د نبی علیہ السلام مرګري 1,40,000 دا 3.5 کاله کې د لک نه وړي. دا څه برکت زمارونو د صلح برکت چې الله وایي چې ما د حدیبیه د صلح ته فتح ویلې ده، کامیابی وته ویلې ده، کامیابی ده. او کوم صحابه چې د اون اعلان د نبی علیہ السلام مبارک سره بیعت وکړو دا غي متعلق الله قرآن کې څه وایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. اے خلقا کوم خلقو چې د اون اعلان دی د نبی علیہ السلام سره لاس ورکو بیعت وکړو دا ټول جنتي چې الله تعالی نه راضي شي خدای جنت. صحابه ګور ډېر مبارک قوم دي زمارونو، صحابه په شان کې سپکاو نه وایي، صحابه ډېر لوی صفات دي، ډېر لوی مناقب دي، صحابه د ډېر لوی منقبت خاوندان دي. چا چې د صحابه په حق کې ګستاخی کړې ده الله ذلیل کړي دي. رسول صحابه بې عزتي به نه کوي، صحابه لوی شان. او زه خو ته لنډ دلیل وایم، هغه د احادیثو دلایل درته نه وایم، بیا د قرآن درته نه وایم، لنډ درته وایم چې کومو خلکو د نبی علیہ السلام مبارک خدمت کوي، د کومو خلکو سترګې په حضور پاک مبارک لګېدلې دي، او په کومو خلکو چې د دواړو جهانو د مبارک سردار پاک خشته ښکلې سترګې لګېدلې دي، دا ډېر عزتمن قوم دی، دا د کنزلو قوم، دا د دې جوګه نه چې موږ ورپسې بد او سپکې ووایو. قرآن دوی موږ ته را رسولی دی، جګړې دوی کړي دي، د نبي علیہ السلام مبارک نه په سینو غشې او تورې دې خلکو تنبولې دي، په لاسونو دې غشې او تورې دې خلکو تنبولې دي، هجرتونه دې خلکو کړي دي، وطنونه دوی پرېښي دي، بچي دوی پرېښي دي، او بې سره او بې سامانه د نبی علیہ السلام مرګرتیا کړې ده. او قرآن حکیم کې الله رضی الله عنه بل ځای کې رضی الله عنهم ورضوا عنه، دوی نه الله خوشاله، الله د دوی نه خوشاله، دوی د الله نه خوشاله. 3 کاله پس دې کې بعضې ښځې راغلي مسلمانانو شي په دې کافر ورپسې سوال جواب راولېږه نبي علیہ السلام پسې چې دا ښځې زمونږ مسلمانانو چې دا مونږ له واپس راکړه ځکه مونږ شرط لګولی دی. نبي علیہ السلام مبارک وی نه هغه شرط په سړو کې دی، ځکه هغې کې چې کوم لفظ لیکل ما من رجلین لفظ دی پکې، وی رجل خو سړي ته وایي، تاسو نه پوهېدئ هغه وخت سره لیکن د سړي ټکی دی چې سړی راوتښتي واپس به در کوم، ښځې به نه در کوم. چې هغوی پوه شو چې یو دا شرط خو نو هغې خپله خبره ټینګه نه کړه. 3 کاله پس په آینده کال پس نبي علیہ السلام په 9 کال کې بیا لاړ او عمره یې وکړله، ځکه دوی ورسره شرط لګولو چې آینده کال لاشه سخت کال عمره مه کوو، آینده کال لاشه عمره به وکړي. او دا شرط یې هم لګولی چې آینده کال به عمره کې 3 ورځې او مکه کې تېرې، او وسله به نه راوړئ، صرف تورې به راوړئ، او هم په تیکو کې به. نبي علیہ السلام مبارک اعلان وکړ وایي زه عمرې لځم. 13 کال کې د حدیبیې کومه عمره زموږ نه خرابه شوې ده، په منځ کې مو پرېښوده، فاسده مو کړه د الله په حکم، هغې عمرې قضا کړو، ځکه عمرة القضا ورته وایي. او دا هم د میانې میاشتو د دې قیدې. نو چې څوک زما سره د لاړ شي خو یو اعلان یې عجیبه غوندې وکړو، وایي چې د حدیبیې کوم ملګري ګورې به را سره ټول دی. الله اکبر. ولې هغې خو په دغه ارمان تلي واپس شو، دا به را سره دی. وسله یې واخېسته، خو د مکې مکرمې نه یو 8 میله بار یو ځای کې وسله پرېښوده، ویې اخېسته ځکه که چې د ضرورت راغی پرېښوده. وایي ما ورسره وعده کړی چې بې وسلې به درځو. نو هغې ته 200 کسان کېنول، وایي تاسو کېنئ د دې وسلې سوقه نه کوئ، او چې مونږ عمره وکړو نو زه به بیا ملګري راولېږم هغوی به دې وسلې ته کښېني، تاسو به راشئ عمره به صرف تورې ورسره وې هغه هم تېکو. او د مکې د کافرو بغض الله اکبر، هغوی کې چې کوم مشرانو هغوی مکه پرېښوده، وایي مونږ نبي علیہ السلام ته د هغه ملګرو ته کتې نه شو، لړل مکې پرېښوده. او بعضې کسان مخامخ ورته غټ جبل جبل کعبه ورته وایي، په هغې جبل کعبه ورته کېناستل، تماشه یې کوله. او یو بل ته یې وایي مسلمانان کمزوري دي، وی د مدینې ابو هوا والی دي، مدینې منورې ته به یثرب وي، د هغې ابو هوا والی دي، دا بیکاره خلک. نبي علیہ السلام مبارک وی داسې وکړې چې کله طواف کوئ که نه نو رمل پکې وکړئ، رمل مټې وال، اوس هم هغه رمل خلک کوي، مټې ورته ووهئ، ښه مضبوط د خپل طاقت مظاهره ورته وکړئ چې دې ته پته ولګي چې ګورې مسلمانان مضبوط دي تکړه دي. دا هم دشمن به دشمن ته خپل طاقت ښیي، اعدوا لهم ما استطعتم، خپل طاقت ورته برابر کړئ، ظاهري طاقت وي او که بل طاقت وي مضبوط کړئ ورته ځان. نو لګیا دي طواف کوي، طواف یې وکړه، چې طواف یې وکړه فارغ شو، بیا د صفا مروه په منځ کې هغه منډې وي، و چکرې وي، سایې ورته وایي. یو صحابي فرمایي وایي مونږ به نبي علیہ السلام مبارک نه ګیر چاپېرو، هغه منځ کې ګیر کړی چې هسې نه څوک شرارتي پکې کاڼ یا غشی راونه دي، سایې نه فارغ شو. 3 ورځې نبي علیہ السلام مبارک په مکه کې تېره کړې. او چې دوی د طواف او عمرې نه فارغ شو نو دوی کې یو څو کسان ولېږل، وایي تاسو لاړ چې د هغې وسلې حفاظت کوئ او هغه ملګري راولېږئ چې هغې طواف او عمره وکړي.
هغې هم طواف عمره. کافرو ته سوال جواب ولېږه چې تاسو سره خو د ما 3 ورځې نیټه وه، نو که ستاسو خوښه یې مال یې یو څو ورځې زیاتې کوئ. نو میمونه رضی الله تعالی عنها هلته په مکه مکرمه کې وه، هغې سره پیغمبر علیه السلام د واده اراده وه، د رشته داره وه. حضرت عباس رضی الله عنه پکې وکیل و چې دواړو واده شي. نو زه به میمونې رضی الله عنها سره نکاح وکړم، واده به وکړم او د واده ډوډۍ به ولیمه وکړم، تاسو ته به هم پکې دعوت درکړم. ګوره داسې په خلک وایي په اسلام وایي دا وایي دهشتګردي او زور او قصې پسې درو. اسلام چې کوم د سلامتی او د امن دین دی والله که ور داسې وی تاسو ته به هم پکې دعوت درکم، شریک به هم کم په هغه ډوډۍ کې، لیکن هغه ډېر ظالمان جابرانو وایي زمونږ ستا د واده ډوډۍ ته ضرورت نشته دی، د سپېره خلکو. او علي صاحب ته وی تره زوی ته یې ووایه چې زمونږ نه وځي. دا سپک لفظ. نبي علیه السلام مبارک وی ډېره ښه خبره ده چې دوی نه پرېږدي، 3 ورځې تېرې کړې او دې کې ځو مدینې شریفې ته. چې کله تل د حضرت جعفر رضی الله عنه یو ماشومه لور وه، هغې ورپسې ژړل یا عمې یا عمې، ما ځان سره بوت. حضرت زید ورمنډه کړې، زید ابن حارثه او حضرت علی هغه ورمنډه کړې او حضرت دغه ورمنډه کړې، دا څه ورته ویل کېږي جعفر د حمزه رضی الله عنه لور وه، دې 3 ورمنډه کړې. یو وی صاحب زه به بوځم، بل وی زه به پالم، بل وی زه به پالم. نبي علیه السلام حضرت علي ته وی ګوره ته خو زما یې که نه، زما رور یې زما ته پرېږده. او زید ته وی ګوره ته هم پرېږده. زید وی چې دا خو زما رضاعي رویره ده د حضرت حمزه، او زید وی چې مونږ د یو زنانه پیره ولیدي، دا زما رضاعي رویره ده. وی نه بس ته پرېږده وه، ته هم زمونږ مشر یې، انت مولانا. او جعفر ته وی ته ځکه واخله چې د دې جینۍ ترور تا سره ده، الخالة بمنزلة الام، وی د دې ترور د مور خور تا سره ده، نه ابې لږ خوب پالي. نه هغه جینۍ ځان سره واغېښتله، د نبي علیه السلام د تره لور وه او ترور له یې ورکړه، وی دا ته یې پاله. او بیا په لاره چې دا صریف یو مقام دی، په هغه مقام کې د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها واده شو. او عجیبه اتفاق داسې دی چې همدغې صریف کې د میمونې رضی الله عنها نکام شوې وه چې نبي علیه السلام عمرې له ته واپسۍ کې پکې واده م شو. او ډېره موده پس بیا چې ته د نبي علیه السلام د وفات نه پس میمونې رضی الله عنها په لاره روانه وه، همغه ځای ناجوړه شوه او همغه ځای وفات هم شوه، هملته یې قبر هم دی. د مدینې منورې په لاره چې سړي دي دیوال ته تو دی. دا د هغې عمرې قضا وه چې کوم په حدیبیه کې د نبي علیه السلام نه فاسده شوه. 80 څاروي نبي علیه السلام په دې کې حلال کړي، حالانکې عمره کې څاروي حلالول دا سفر از واجب نه دی. نبي علیه السلام ځان سره روستي 80 څاروي او صحابه کرامو نور هم ځان سره روستي. زمونږ ورونو دې واقعې نه مونږ ته ډېر لوی سبق ملي. یو خدا چې مسلمان تکلیف ورته پیښ صبر به کوي، خپل عقل به د شریعت په مطابق کې نه چلی. ګوره پیغمبر علیه السلام چې وفرمایل چې تاسو صبر وکئ او صلح کوم، هغوی خپل عقلونه چلول، لیکن نبي علیه السلام تاسو عقل پرېږدئ. الله چې کومه خبره کړې ده د الله په خبره کې مونږ عقل بالکل نه چلو. او بل دا چې کافرو سره هم صلح کولی شي، او چې کومه معاهده دې ورسره وکړله د هغې به پابندي کوي. بیا هغې کې چې هر څه کېږي خو چې کومه معاهده دې وکړه، مسلمان هم پکار دي چې دې ته نه ګوري چې عبادي شته، ډوډۍ شته که نشته، په خپله مسلمانۍ به کلک او ټینګ ولاړ. دا د دې واقعې نه مونږ ته یو سبق میلاوي. او د الله رسول په هره خبره کې زمونږ خیر دی که مونږ لکه ظاهر کې خو صحابه وایي چې دا صلح حق نه ده، زمونږ د غیرت سره سمې نه خوري، لیکن رب العالمین څومره لوی خیر پکې وکړي. زما وروڼو دې دپاره مې دا واقعه ستاسو ته ذکر کړله. او که چا باندې څه قسمه تکلیف مصیبت راشي لیکن صبر به کوي، لکه څنګه چې ابوبصیر رضی الله عنه د هغې ملګرو صبر کړی.